او زمونږ یو خپل قصه کوله وی پخواني قصه ده کس مشر دی وی زمونږ میخ او هغه نه ودرېده نو وی ډېر څه علاج او کوشش وکړو خو هغې میخ وي چې زه به ونه درېږم نو وی زما هغه مور ما ته وي چې ته لاړ شه دغه فلاني صاحب صاحب پسې او تعویز ترې راوړه وی ما وخندل چې دا تعویزونه مویزونه نشته وی ما ته وی چې راوړه ستا پکې څه کار دی وی بیا مې سوچ وکړو چې روپۍ راکوي نو دغه روپۍ خو ځان له استعمال کوم که نو ما چې صحیح شو وی روپۍ راکړي چې دا به هغه له ورکړې ورته وایي چې تعویز ولیکې میخه نه ودرېږي وی زه لاړم بس پاڼې مې راواغېستې پای کې مې کرښې داسې وویستې او بیا مې هغه په یو ځای کې په کپړه کې بند کړو ښه ښکلی بخۍ مې کړو را مې وړو ما چې تعویز صاحب صاحب لیکلی هغې چې هغه میخې ته ور واچوه میخه ودرېده وی ما ته وایي چې ګستاخه ودرېده ته وایي چې د صاحب صاحب تعویز کار نه کوي کار یې وکړو که نه نو بیا ورته ما ووایي چې دا خو ما لیکلی دی هغه صاحب صاحب نه دی دا خو کور کې دننه ځان له صاحب صاحب ناست دی نو دا خلک دې خبرو هم نه دي چې څه پکې دي او څه نه دي او د الله امتحاني لکه الله یې ښه په فتنه کې ور واچوي چې دوی یو کار دپاره ورغلي الله ول هغه کار څه کړي هغه ول وکړي نو ښه په فتنه کې ور واچي او ښه په امتحان راشي نو اکثرونه دغه تعویز چې لیکلی هغه به په خپل هم نه وي پوه چې دې کې دننه څه دي